دوستانو سلامونه. نن درته په انډراید تلیفونونو کې یا موبایلونو کې یو داسې برنامې په اړه معلومات درکوم چې سکیورټي دپاره یا د موبایل امنیت دپاره ډیره یو خوندي برنامه ده. هر کله چې ستاسې تلیفون ته څوک لاس لګوي یا هم د پاسورډ خلاصولو کوښښ کوي نو دا برنامه به له هغه څخه یو سکرین شاټ هم اخلي، تر څنګ یې انځور به هم د نفر اخلي په فرنټ کیمره باندې. نو هغه برنامه تاسې پلی سټور څخه ډاونلوډ کولی شي، انسټالولی شي. زه به پلی سټور ته لاړ شم. دغه برنامه چیرې WTMP اپ Who Touched My Phone دا به تاسې هکې 15.9 MB د افغانستان کې هم شته ده. نو دا به تاسې انسټال کړئ له ځان سره 6.9 MB. نو چې کله مو انسټال کړه په اوپن باندې به کلیک کړئ. اوپن باندې چې مو کلیک وکړه په لومړي ځل به داسې صفحه ستاسې مخې ته راشي. نو تاسې به په اګري اینډ کنټینیو باندې کلیک کړئ. په دې چې مو کله کلیک کړه تاسې نه به یو څو پرمیشن یا اجازې غواړي. کامرا به تاسې الاو کوئ while using this app یا دی اپ. په دې به کلیک یوزیج سټیټس دا به هم الاو کوئ. الاو چې مو که یوزیج اکسس ته به راشي مثلا دلته به نو دلته به همدغه برنامه WTMP دا به کوي پرمیټ یوزیج. نو دلته ډینجر ټریک ډیوایس یوزیج از ا هایلی سنسټیو پرمیشن. نو دا بعض وخت کې تاسو نه مثلا وارننګ درکوي یا اختاریه درکوي چې دا تاسې دپاره خطرناکه کیدای شي. هغه څنګه چې ستاسې کومه ډیټا چې د هغه هم کیدای شي مثلا خطر کې وي یا لیک غوندې شي. نو زه به په اوکې باندې کلیک کوم. اوکې باندې چې مې کلیک کړه دا اجازه به هم ورته وشي. نو هغه نه وروسته د نوټیفیکیشن هغه که تاسې هغه کوه هغه هم خوښه الاو بیا کوئ او که نه ما کوه هم ستاسې خوښه. ډونټ الاو باندې زه کلیک کوم. نو هغه نه وروسته چې دغه د سر کیمرا یوزیج سټیټس دغه دوه هغه چې مو ته الاوډ کړه هغه نه وروسته په کنټینیو باندې کلیک کوئ. هغه نه وروسته بیا دلته تاسو ته مثلا د په لومړي ځل چې کله د برنامه تاسې هغه کوئ تاسو ته به یې صفحه مخې ته راشي یعنې څرنګه تاسو کولی شي دا اکټیویټ کړئ یا یې فعاله کړئ یا عیاره کړئ. نو WTMP helps you to catch thief who tries to open your smartphone in your absence. نو WTMP کوم برنامه چې دوی دا تاسو سره مرسته کوي د غلو په نیولو کې، مثلا ستاسې په غیر موجودګي کې چې څوک ستاسې د موبایل خلاصولو کوښښ کوي. نو په نیکسټ به کلیک کوئ. نو که ستاسې دغه بټن چې ده د آف چې فعلا ده دا که داسې په دا ډول نو تاسې به پرې کلیک کوئ او انیبل به کوئ. دې سره کله هم ستاسې په غیر موجودګي کې چې ستاسې د موبایل پاسورډ څوک هغه کوي خلاصولو کوښښ کوي نو موبایل به ترې انځور اخلي او هغه به له ځانه سره ساتي. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښ شي در سره لایک کړئ. که کوم نظر پوښتنه لرئ زموږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب وکړئ چې په راتلونکي نورې ویډیوګانې هم در سره شریکم. تر بلې ویډیو هم په پاک او مهربان را سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ.